الرحمن الرحیم. زه د وطن په زیارتونو اوس یقین نه لرم. زه د وطن په زیارتونو اوس یقین نه لرم. زما ژوندو څه ګټه وکړه چې لامړه پاتې شو. سلامونه، احترامات ټولو مشرانو ته، ټولو وروڼو ته چې د هر ګوټ نه د پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا راغلي دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. مننه کوم د مشر محمود خان صاحب چې دا جرګې وبلله او د ډېرې مودې نه د سوشل میډیا په لار باندې زه اول یو مبارز یم، بیا د واک تحریک چې د ښځو یو تحریک دی چې په هغې کې مونږ زنانو خپلې پښتنو لرو بر افغان زنانو ته سیاسي سماجي شعور ورکو، ځکه چې دا د وخت ضرورت دی او د پښتنو ټولو غټه ستونزه هم همدا ده چې مونږ انقلاب یا مونږ پس خبره نه کامیابیږو، نو زمونږ زنانه د تعلیم د لارې، د سماج د لارې او د سیاست د لارې په دې ټولو خبرې مونږ ډېرې شاته پاتې کړي دي. مونږ هغې له نه سیاسي تربیت کو نه څه کو او دا مهم هم نه ګڼو. حالانکې زنانه د سړو مقابله کې 52% چې کوم دي یو 2% زیاتې دي. نو تاسو نیمه آبادي چې پنکچر کې هغه کینې او هغه بیکاره کې، نو څنګه به تاسو ګټه کوئ؟ تاسو نړۍ نور کامونو ته وګورئ چې هغې څه کي او موږ کوم ځای کې پاتې شو. حالانکې د پښتنو په تاریخ کې، د پښتنو په جرګو کې زنانه چې کوم دی هغې فیصلې هم کړي دي، راغلي هم دي، ناست هم دي. نن خوشحاله یم چې تاسو د جرګه بللې ده. ولې چې د دې جرګې دپاره د 1400 کال نه زه د میډیا په لارو کار کوم، په لیکنو کار کوم، په سوشل میډیا باندې کار کوم او هغه وخت کې مې کار کو چې پښتنو به په فیسبوک باندې، په سوشل میډیا باندې کنځلې کولې چې یو پښتنه زنانه په فیسبوک باندې څنګه راځي. او هغه ټایم نه به ورته مونږ دا خبره کوله چې دا هغه لار ده چې دلته مونږ خپل غږ پورته کولی شو او دا د پوهه خلکو دپاره جوړ دی. په دې کې دا توپیر نشته چې دا سړي او دا ښځې دپاره جوړ دی. نو دغه لارې نه مونږ به چې کله مونږ پښتنو دپاره هم غږ پورته کو، مبارزه هم کوله، نو دغه وخت کې به مونږ دا بار بار ما لیکل چې جرګه دې وبللی شي. ولې جرګه د پښتنو د زرهاو کاله هغه پارلمان دی چې دنیا ته د پارلمان تصور ورکړی دی، دنیا زموږ نه تهذیب یې زده کړی دی. زه به د خپل وروڼو غوندې ډېر تاریخ او ډېر شاته او جذباتي خبرې نه کوم، خو په ګراونډ چې کومه ریالټي ده په هغې باندې به مونږ خبره وکړو، ځکه چې تقریرونه خو په احتجاجونو کې مونږ ستړي شو خلکو ته کو او د دې دپاره کو چې هغې ته پوهه ورشي، یا زموږ دا کام چې په څه خبره پوهه نه دی، مازغه وینځلي شي دي، برین واش دي، چې دوی مونږ واپس خپل ځای ته راولو. زه په دې جرګې ځکه هم خوشحاله یم چې کله عارف شهید شو، نو هغه 2 کاله مخکې فیسبوک په لارې باندې ما یو آرټیکل لیکلو او په هغې کې ما جرګه لیکلې وه او په هغه جرګې کې ما لیکلو چې د جرګو لړۍ دې پیل شي، کلي په کلي او په هره ضلع دې وشي او دا تتر بتر قوم به هم داسې راټولیږي کله چې د یو قام مشران راټول شي. چې مشران راټول شي نو تتر بتر قوم هم راټول شي. مونږ تقسیم یو په هر لحاظ سره، نظریاتي لحاظ سره، مذهبي لحاظ سره، جغرافیایي لحاظ سره، په هر حوالې سره. او مونږ ولې راټولیږو چې زموږ مشران چې که هغه عالم دین دي، که هغه سیاست کې دي، که هغه د ژوند هرې شعبې سره تعلق لري، چې هغې راټول شي نو مونږ به راټول شو. دغه وطن چې وحشت ښکار شوی دی، نو په حیثیت یو پښتون افغانه خور لور نن تاسو ته دا خبره کوم چې د دې وحشت ټیک ته چې زموږ وروڼه پکې ډېر زیات کار شوي وجلي شي، خو دې زنانه زیاتې ځپلي دي. ولې چې بې شمېره میندې بورې شي دي، بلا شي خویندې چې کوم دي هغه کونډې شي دي او بلا ماشومان یتیمان شو. خو لکه یو بې لاوارثه قوم په توګه باندې دلته بیا د دغې ښځو تپوس کول له څوک نه دي راغلی. کله 2002 کې دماکه وشوه په شیرپو باندې او زه هغه محلې ته لاړم ایز رپورټر، نو هغه محلې نه ټول سړي چې کوم دی په هغه دماکه کې وړو. دغه شان بیا به ما اورېده چې په مروته په یو کلي کې دغه شان دماکه شي او ټول سړي یې وړل. نو ما دا سوچ کو هغه وخت هم چې دغه کورونه چې پکې نارینه پاتې نه شو او پښتنو خپلو زنانه دونه همت او دونه اعتماد نه دی ورکړی چې د کلو بیا په خصوصي توګه باندې چې هغې تعلیم کړي، هغې راشي ځان له ګټه وکړي. نو ریاست خو مونږ تباه کي، زه خو د ریاست نه ګیله نه کومه چې هغه به راغلو او د دغې کونډو رنډو تپوس پې کړو. خو زمونږ نارینه چې کوم وو دی چېرته وو؟ دی ولې پوښتنه نه کوله؟ دا جرګې هغه وخت ولې نه کښېنوله؟ دا هغه پوښتنې دي، هغه تپوسونه دي چې په دې به خفه کېږي نه.
ځکه که مونږ دا پوښتنې ونه کړو نو مونږ د خپلو ستونزو او د تېروتنو جایزه څنګه اخلو، مونږ خپلې غلطیانې څنګه سموو. نو دا هغه خبرې دي. بیا دغه شانتي افغانستان سقوط شو، هلته کې اوس دا مهمه خبره چې د مشرانو په نوټس کې زه راوستل غواړم چې اوس پښتنې زنانه چې کوم دی ځای په ځای د هغې مړي منتلي کېږي. زه غواړم چې د دې ځای نه هلته کې غږ پورته شي چې هلته هم یو جرګه وشي او دا خبره وشي چې دا څنګه اسلامي امارات دی چې زموږ زنانه پکې محفوظ نه دي او د هغې عزت پکې محفوظ نه دی، ځای په ځای د هغې مړي منتلي کېږي چې په دې منطقه باندې پښتنو حکومت کړی دی، حکمران پاتې شوي دي. بیا د هغه پیاوړي قوم زنانه داسې ولې د هغې بېعزته کېږي او د هغې مړي منتلي کېږي. د هغه پیاوړي قوم مبارزین لکه چې زما غوندې دي هغې پسې چې کوم دی په سوشل میډیا د هغې کردار کشي ولې کېږي، هغې د خپلو دندو نه ولې لرې کېږي، ولې مونږ لاوارثه وي، تاسو زمونږ پوښتنه ولې نه کوئ، د دې پوښتنې به چېسته وي، طریقه څه وي، په دې جرګه کې به تاسو کومې لارې ټاکئ. ځکه دا هغه ګراؤنډ ریالټي دي چې مونږ په دې باندې خبره ونه کړو نو بیا د تاریخ او دا نورې جذباتي خبرې څه اهمیت نه لري. خو خلک وایي چې افغانان یا پښتانه په ساینس او په ټکنالوژي کې وروسته پاتې دي. نو هغه ټول هیوادونه چې په ساینس او ټکنالوژي کې ډېر مخکې تللي دي and they call themselves the champion of human rights. خو مونږ ورته ډاکوان وایو، مونږ ورته قاتلان وایو، ځکه چې هغوی د خپل قامونو د ژغورلو او خپل هیواد پاللو دپاره په کمزورو هیوادونو باندې راباندې کړي دي او د هغوی کمزوري خلک وژني. که پښتون ډېر هم شاته پاتې شي نو راتلونکي تاریخ به دا ګټه یاده ساتي چې د شروع د تاریخي یرغل نه واله تر نن پورې چې څومره یرغل په پښتون شوی دی، د چا قام د خپل ژغورلو دپاره نه دی وژلی، د چا ښځو بېعزتي نه ده کړې، د چا کلتور ته یې سپک نه دي کتلی، د چا ژبې نه ده وړې او د غلطو سازشونو لاندې د چا مازغه نه دي وینځلې. دا خبره زه د ریاست ته هم خفه کولو کوم او دا زه خپلو پښتنو ته هم کوم چې موږ هر څومره پرېوځو دومره نه پرېوځو څومره چې دا نور خلک چې ځان ته ډېر تکړه وایي د دې غوندې به موږ پرې نه وځو انشاءالله. بله خبره دا چې د وحشت د لاندې چې کوم ظلمونه او یرغل شوي دي نو په دې کې خو تاسو ته پته چې زنانه چې کوم ده نو هغې باندې د ټول نه زیاتې شي، نه د هغه د کوره راوتې شو نه هغې فریاد کولی شو. خو په دې جرګې د لارې زه دا یو مطالبه کوم، کله د کلتور او کله د مذهب په نامه باندې د ریاست ته سازش لاندې ښځې به تر څو پورې ځپلې کېږي وهلې کېږي چې ته د کورې یا د ګورې، دا ته د کورې یا د ګورې کیسه به ختموې، ته د کورې یا د کارې دا کیسه به رامخکې کوې. نو بیا به موږ تاسو سره په احتجاج کې ودرېږو، په انقلاب کې به هم د سره ودرېږو. ځکه چې د دنیا د نړۍ نور قامونو ښځې چې کوم دي هغې سره اوږه په اوږه باندې لګیا دي برابر کار کوي. دا هغه خبره ده موږ باندې به چې کوم دی دا عرب کلتور چې راتپلی شوی دی په مختلفو طریقو باندې دغه کلتور مونږ نه منو او دا کلتور به راسره تاسو هم نه منئ. زموږ د پښتنو خپل خودرون کلتور دی د زرګونو کالو، مونږ په هغې باندې چې استوي اوسېدل غواړو، مونږ نور کیسې نه منو. زموږ خپل یو چې کوم دی پېژنګلو ده د کلتور په لحاظ، د لباس په لحاظ، د ټیکري په لحاظ، نو مونږ باندې دا بورکې او دا څیزونه مونږ نه غواړو. او زه غواړم چې زموږ کوم ملایان دي عالم دین دي هغوی دې هم په دې باندې نظر وکړي او په دې خبرې وکړي، ځکه چې هغوی هم پښتانه دي، څه بل ځای نه دي راغلي. بله دا چې پښتنې زنانه چې کوم بیا رورل ایریا دي یعنې کلیوال، د هغوی د حقوق، د هغوی د سیاسي او سیاست په لوړه کچه باندې هغوی ته تاسو هغه مواقع ورکړئ چې هغوی په سیاست کې حصه والي، ځکه چې زموږ د خود زنانو زیات تعداد یا زموږ د خلکو زیات تعداد چې کوم دی هغه په کلو کې ناست دی. نو دغه ښځو چې کوم دی سیاسي کچې باندې د دغې تپوس کول ډېر زیات دی ضروري دی. با پاتې شو د ښځو په جایداد کې حصه، نو زه هغه خبره نه کوم چې موږ له حصه راکړئ، حصه خو به اوس موږ په خپله اخلو ځکه چې قانون هم جوړ شو. خو زه دا وایم چې دا کمې ښځې د مردان په خوا او شاکلو کې چې د خپل پلار په جایدادونو کې حصه غوښتې ده نو هغې باندې خپل وروڼو تورونه لګولي دي او وجلي دي او دا کیسونه په عدالت کې پراته دي. زه غواړم چې زما پښتانه مشران دي د دې پوښتنه وکړي د دغه ښځو کیسونه دې راوباسي، ولې چې ظلم صرف دا نه دی چې استعمار په تاسو کې، ظلم هغه هم دی چې تاسو په خپلو خویندو میندو او مېرمنو باندې کوئ. اول د کوره چې کوم دی خیرات شروع کړئ. انګریزانی چیریټي بګن ایټ یور هوم، چې
چې خیرات خو کار شروع کړي نو د خپل کور نه شروع کې په خپل خویندو میندو لونو باندې ظلم بند کې دی را مخکې کې دی ته د انسان په نظر وګورو. د اکثر زموږ پښتانه دا خبره کوي چې دا زموږ لور ده او خور ده او د میرمن ده او مور ده، نو موږ له عزت ورکړو. د داسې خو سړی پلار دی، رور دی، نیکه دی، نو هغه ته خو خلک په دې نظر نه ګوري، هغه ته اول د انسان په نظر ګوري. موږ غواړو چې موږ ته هم اول د انسان په نظر وګوري چې زموږ هم څه ضرورت دي، زموږ هم څه احساسات دي، موږ هم هغه ځای ته تلل غواړو کوم چې یو انسان پرمختګ کړي هغه پورې. نو علي به چیسته وي موږ دغه خو د رشتو عزت دی، بغیر د رشتو نه د یو انسان په حیث باندې هم انسان ته عزت ورکول پکار دي. دا هم مطالبه ده چې کوم مبارزین زنانه دي هغوی چې کار کوي په میدان کې په هر ځای کې د هغې پوښتنه دې هم وشي، په سختو ټکو دې په دې اعلامیه کې په دې باندې خبره هم ولیکلي شي. د جرګې د لارې د کمیټې هم جوړې شي او ذمهوارۍ دې هم تقسیم شي. زنانو دپاره دې هم کمیټې جوړې شي، هغوی ته دې هم ذمهوارۍ تقسیم شي. څنګه چې زموږ د دین تبلیغ کېږي، زما دا مطالبه ده چې د پښتون قامي تبلیغ دې هم شروع شي او د دې لپاره ډیره مهمه ده چې دا موږ عام خلک د دې فیصلې نشي کولی. مشر دلته کې ناست دی، مشر محمود خان، نور ټول ناست دي، پکار دي چې دا ذمهواري هم ټولو ته وټاکي خپلو کارکنانو ته چې تاسو به کلي په کلي حجره په حجره باندې د کام تبلیغ څنګه کوئ، ځکه چې دا وخت ضرورت دی چې موږ سره ودرېږي. پرون موږ په چوکیاتګار کې د دماکې خلاف تر اوسه پورې چې موږ کله هلته کې احتجاج کوو نو د مړو چې څونه مړه وو د هغې نه کم خلک موږ ته راټولو. نو دا هغه بې شعوري ده چې په دې باندې به مشران کار کړي، د دې نه بغیر بل لار نشته چې موږ یو 20 یا 30 یا 40 کسان احتجاج کوو، نور به موږ ته تماشې کړي. که ما ورته ډېرې په مایک باندې چغې والې چې موږ تاسو دپاره راوتي یو، موږ د خپلو وروڼو دپاره راوتي، راشئ موږ سره ودرېږئ، خو هغوی نه ودرېدل. نو دا د دې دپاره ډېر یو منظم طریقې سره کار پکار دی چې زموږ عوام بیا په ځانګړې توګه پېښور کې چې موږ احتجاج کوو نو هغې کې صرف هغه خلک وي چې کم ډېر کامپاله وي، نو نارمل چې کم عام خلک دی هغه نه راوځي، په هغې دپاره به کار کول غواړي. تاسو ډېر وخت نه اخلمه، غواړم چې اخري تاسو ته یو خواست وکړم، ځکه چې په دې کام کې په هر کام کې دلالان ډېر وي. هغه CIA ډایرکټر چې کوم دی امریکنز په خپل کتاب کې لیکي کلټ آف انټیلیجنس کې چې کوم کام خرابې نه په هغې کې دلالان ډېر زیات واخله او د هغې خلاف استعمال کا. موږ له به دا هم پکار چې موږ په خپلو صفونو کې په دغه خلکو باندې دغه بلیک شیپ باندې به موږ نظر ساتو، دا هم ډېره مهمه ده. او آخر کې یو پښتون افغان خور لور تاسو د خور لور په حیث باندې تاسو ته بیا یو خواست کوم، جولۍ درته خوروم چې د خدای دپاره صرف تقریرونه مه کوئ، هسې جرګې به هم نه رابلئ، ذمهوارۍ ورکړئ، یو شی او د دې کام دا کام چې کوم دی د کام د بقا دپاره کار وکړئ. د دې نه بره سوچ وکړئ چې تاسو د کومې ډلې سره تعلق ساتئ او د کم تحریک سره تعلق ساتئ. ډېره مننه.